سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه کوشش کوم ستاسو د پوښتنو نه یو پوښتنه راوالم او تاسو ته په ویډیو جوړه کړم، تاسو ته معلومات درکړم. نن مې چې کومه پوښتنه راخیستې ده په دې باندې ما مخکې هم معلومات ورکړي دي، خو له دغه پوښتنه بیا ډېرو ملګرو کړې ده، نو ځکه مې راواخیسته. او هغه دا ده چې اکثر ملګري دا کمنټ کوي چې زه نوی راغلی یم، زما عمر 25 کاله دی یا د 25 نه زیات دی، زه اسناد نه لرم، آیا زه کولی شم چې کف یعنی غذا ته زه اوس نه ثبت نام وکړم، ځان ورته رجسټر کړم او که نه؟ بالکل، که چیرې ستاسو عمر 25 یا د 25 نه زیات وي، تاسو اسناد لا تر دا دمه نه یې اخیستي، تاسو انټرویو ته منتظر یاست، تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو کف ته دومان وکړئ، تاسو ثبت نام وکړئ، ځان رجسټر کړئ. ولې یو خبره یاد لرئ، اکثره ملګري دغه مشکل سره مخ کیږي چې هر کله دوی خپل سوسیال ته ورځي نو سوسیال ورته دغه دومان نه کوي. سوسیال اکثرا دوی ته وایي چې تاسو اسناد نه لرئ، تاسو اوس کف ته دومان نشئ کولی. نو ډېر ملګري دغسې کمنټونه ماته کړي، دغه مشکل لري. که چیرې ستاسو سوسیال تاسو ته کف دپاره دومان نه کوي، نو تاسو بیا کولی شئ چې د غذا فورمه، تاسو به په ګوګل کې غذا ولیکئ، RSA غذا فارمولې هغه یعنی فورمه به ولیکئ او تاسو به هغه PDF کې ډاونلوډ کړئ، بیا یې پرنټ کړئ، بیا دغه فورمه ډکه کړئ، خپل معلومات ورکړئ. که تاسو خپله چیرې نشئ کولی، که ملګري نه کومک واخلئ، هغه ته ووایئ، هغه به یې درته وکړي. که هغسې هم نشئ کولی، نو دلته ما تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده چې تاسو دغه فورمه څنګه ډاونلوډ کولی شئ، بیا یې څنګه ډکولی شئ. په دې باندې ما تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده، تاسو یې کتلی شئ. دغه ویډیو زما په یوټیوب چینل ته موجوده ده، نو تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. هر کله چې دغه فارم ډاونلوډ کو، بیا یې پرنټ کړئ. چې پرنټ هم کو، دا به ډک کړئ او دې سره سره به تاسو خپل د RCPC یو فوټوکاپي هم یو ځای کړئ او دا به لاړ شئ د خپل ستاسو چې کوم مربوطه کف دی د هغو هغه د خطونو باکس چې کوم دی هغې کې به دغه واچوئ. نو څه وخت بعد به تاسو ته بیا خط راشي، ستاسو ثبت نام به وشي. دغه یې طریقه کار دی. اول کوشش وکړئ تاسو خپل سوسیال ته ورشئ. که چیرې سوسیال درته نه کوو، بیا هغې نه بعد تاسو دغه فورمه خپله ډاونلوډ کولی شئ، تاسو خپله بیا ورته دومان کولی شئ. هو، تاسو حق لرئ که چیرې تاسو 25 کاله عمر یا د 25 کال نه زیات او تاسو تر دا دمه اسناد نه یې اخیستی، تاسو په دغه وخت کې هم کف دپاره غذا دپاره دومان کولی شئ. نو دغه یې طریقه کار و، دغه وه ستاسو پوښتنه او د هغې جواب. ویډیو همدومره وه. که تاسو نورو څه پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. مننه.